د خبرونو سرټکی. د افغانستان ځواکونو له لوري د پاکستان د بلوچستان ایالت پر پوځي اهدافو هوایي برید. په کابل کې د اسلامي امارات د بهرنی چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د چین له سفیر جوشنګ سره لیدنه. او په کابل کې د ریاست الوزرا د اداري مرستیال له لوري د رسنیو د کړنو ستاینه. د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د روان کال د کاپ 14 نیټه ده. زه نور احمد محمدي مو سپام کړی بشپړ خبرونه ته. افغان هوایي ځواک د بلوچستان ایالت کوجلاغ او کویټي په اوږدو کې د غزبان په نوم د پاکستاني رژیم د اف سی ملیشو پر عمومي قومنداني هوایي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې پاکستاني ملیشو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده دغه قومنداني د بلوچستان په کچه د پاکستاني رژیم د اف سی عسکرو د سوق او قومندې تر ټولو لوی مرکز دی. د بهرنی چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره په کابل کې د چین سفیر جوشنګ لیدنه کړې. د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او چین ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا ترڅنګ د سیمې د وروستي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د پاکستان له لوري د افغانستان پر حاکمیت د تیری په اړه خبرې شوې دي. دغه راز مولوي امیر خان متقي اسلامي امارات متوازن او اقتصاد محور سیاست ته په اشاره ټینګار کړی چې افغانستان د متقابل احترام، نه مداخلي او ښه ګاونډیتوب پر اصولو ولاړې اړیکې غواړي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان حاکمیت او ځمکني بشپړتیا هغه بنسټیز اصل دی چې درناوی د سیمې د ثبات او باور جوړونې لپاره اړین دي او هر ډول اقدام چې له دې اصل سره په ټکر کوي نه یوازې د دوه اړخیزو اړیکې زیانمنوي بلکې د سیمې پر عمومي امنیت هم منفي اغیز کوي. همداراز د چین سفیر د سیمې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې چین د سیمې ثبات د ټولو هیوادونو په ګټه بولي. بل خبر ده مسکو کې د افغانستان اسلامي امارات سفیر او فوق العاده استازي مولوي ګل حسن د افغانستان لپاره د روسیې فدراسیون د ولسمشر له ځانګړي استازي ضمیر کابلوف سره لیدنه کړې. روسیې کې د افغانستان سفارت وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر وضعیت او د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. دغه راز په دې لیدنه کې ښاغلي حسن د پاکستان له اړخه د افغانستان د حریم نقض او د اسلامي امارات رسمي دریځ په اړه معلومات شریک کړي. نوموړي دغه راز د هغو روسي رسنیو ناسمو نشراتو ته هم اشاره کړې چې د افغانستان له واقعیتونو لري معلومات یې خپاره کړي وو. ورته مهال ښاغلي کابلوف ویلي چې هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو حل لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی. نوموړي ټینګار کړی چې ستونزې باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. او وروستی خبر دا چې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د رسنیو له مسؤلینو سره د ریاست الوزرا مقام د دفتر عمومي ریاست له لوري د روژه ماتي په مناسبت جوړه شوې مېلمستیا کې ګډون کړی. په دې ناستو کې د رسنیو مسؤلینو د خپلو وړاندیزونو او مشورو د شریکولو ترڅنګ د فریکونسي او پخوانیو مالیاتو په اړه خپلې غوښتنې هم شریکې کړې دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د رسنیو مسؤلینو څخه په مننې د اسلامي امارات د پرمختګونو او لاسته راوړنو د رسنیز کولو، د خپل رسنیزو مسؤلیتونو او د رسالت د ښه ترسره کولو، پر وخت اطلاع رسونې، د طبیعي پیښو د راستنه شویو کډوالو او ملي مسایلو اړوند د معلوماتو او راپورونو د جوړولو له امله د رسنیو کارونه ستایلي دي. مولوي عبدالسلام حنفي د رسنیو مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې د دوی وړاندیزونه او غوښتنې به له اړونده ادارو سره شریکې کړي. دا و د نن ورځ خبرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.